بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. راځو د مایکروسافت اکسس 28م کلاس ته. دا چې ډېر وخت کېږي چې د زیاتو مصرفیتونو د خاطرو مې ویډیو نه ده درته اپلوډ کړې، وخت مې نه درلوده تر څو زه ویډیو جوړه کړم. نو نن یو ځل بیا د پروګرام په ادامه ستاسو په خدمت کې یم چې په 28م درس باندې نن شروع کوو. 28م درس به مې تېر درس 28م درس که چیرې تاسو کتلی یې، موږ یوټیوب چینل لرو د زیا ټیک اکاډمي په نامه دی، د زیا ټیک اکیډمي په نامه. داسې شی به په دغه کې ورکړي یوټیوب کې. زما چینل به درته راواړئ، سبسکرایب یې کړئ. په هغه کې تر 28م کلاسه پورې د ام اس اکسس ویډیوګانې سټپ بای سټپ یا زینه پر زینه شمارواره پکښې دي. ټولې ښه تشریحي ډول باندې تشریح شوي دي د صفر څخه. نو تېر درس موږ د پر فورم ډیزاین باندې او چیش باندې فورم ډیزاین باندې مې بحث و چې په هغه کې مې یو اګزامپل کار کړی و د فیصدۍ د چې A کلاس B کلاس یا په A ګریډ کې B ګریډ کې او C ګریډ کې داسې د شاګردانو یا د زده کوونکو زده کړیالانو نمرې راوباسي، نتیجه یا رزلټ یې راوباسي. او همدارنګه مې د فورم پر چیز باندې بحث کړی و، د فورم پر بیک ګراوند کالر باندې چې په هر بټن باندې به د دوی کالر تبدیلېده، یعنې د بیک ګراوند کالر به تبدیلېده. نن راځو په هغه فورم کې موږ څه شی کوو. په فورم کې موږ راځو نن په فورم کې یو چیز کاروو، کالکولیټر جوړوو. کالکولیټر یو کالکولیټر جوړوو چې هغه به جمع منفي ضرب او تقسیم عملیه یا همدارنګه د توان عملیه اجرا کوي. د توان د عملیه به اجرا کوو. لومړی باید موږ څه شی ولرو. موږ د ټکس په نامه یو څه شی لرو، لیبل یا هم کنټرول لرو. کنټرول موږ اوله ورځ بحث پر کړی دی چې 21 ډوله و که 22 ډوله د فورم کنټرولونه موږ درلودو. موږ به کنټرولونه په دې کې ولرو. په دې کې د ټکس په نامه کنټرول باندې موږ د دې څخه استفاده کوو. ټکس د دې کالکولیټر د جوړولو دپاره به موږ څوک ټکس دغه ولرو، ټکس ولرو. اول به ټکس ولرو چې یعنی ټکسټ 1 به ولرو، بیا به ټکسټ 2 ولرو چې ټکسټ 2 ولرو، او بیا به یې ټکسټ 3 ولرو. یعنی لومړی به په دې کې موږ یو عدد ورچو چې هغه به د چیش په نامه یې د نمبر په نامه به یې، او بیا به دلته یو بل نمبر ورچو چې به نمبر به ورچو او لاندې به یې څه ښکاره کوو، لاندې به یې ریزلټ ښکاره کوو، ریزلټ ښکاره کېږي. او لاندې به یو څه شي بټن ورته جوړوو، د شو په نامه یو بټن ورته جوړوو. دا زموږ په خط په جمع عملیه اجرا کېږي په دې ځای کې. راځو مایکروسافت اکسس ته مستقیم داخلیږو. ام اس اکسس په رن مینو کې به ام اس اکسس و را خلاص وسي. پر بلانک ډیټابیس باندې به کلیک وکړو یا به فورم ډیزاین را خلاص کړو. موږ دا پروژه لرو په دې کې. ګوره موږ پر چیز باندې بحث کړی، یو دا مثال مې جوړ کړی و، بل مې دا مثال جوړ کړی دی، پر دې باندې بحث کړی دی. زه دا بندوم، کریټ ته راځم، پر فورم ډیزاین باندې کلیک کوم، فورم یې را خلاص کړي. لومړی لیبل را اخلم، دلته په سر کې ورته لیکم چې کالکولیټر چې مې دلته ولیکئ. را بسم ارینج ته به راسم، د مابینځ ته راولم، رنګ به یې فرض کړه کم رنګ کم، شین رنګ به کم. همدارنګه بي به یې کمه، دا به راخلاص کړم. دلته به یو ډبل انګلیسي غوندې ورته وکاروم، کوم فونټ چې وکارول سي دا فونټ به ورته وکاروو، او دا به کوچنی کم، کوچنی سلو. اوس به راسم، دلته به د لیکنې اندازه غټه کړم، فرض کړه 24 کوم. دا کالکولیټر مې دلته ورته ولیکئ چې دا زموږ کالکولیټر دی. اوس ډیزاین ته راځم. په دې ځای کې چې شی رااخلم، دا خو بټن دی، او په دې ځای کې موږ ټکس باکس لرو. ټکس باکس دې راواخیستی، یو به پر دې ځای جوړ سي. ګوره په دې ځای
دلته چې جوړ سو دا به یې څه ورکشنی کړم کنټرول الټ نیسم یو د دغه څخه رااخلم کنټرول الټ دلته به کښېږدو کنټرول سی کنټرول وی کنټرول سی کنټرول وی درې ټکس باکس موږ ځای لرو لومړی مې دا دی چې دلته د ده نیم څه دی ټکس 1 دوهم مې دا دی د ده نیم ټکس 3 دی دریم مې دا دی چې د ده نیم څه دی ټکس 5 دی خو دې ته به موږ راولاړ سو ټکس 2 نوم به ورکړو ټکس 2 نوم به ورکړو او دلته به راسو و دې ته به څه شي نوم ورکړو ټکس 3 نوم به ورکړو ټکس 3 دلته به یو دانه بټن جوړ کړو د چش په نامه په دې ځای کې به پکښې ولیکو دا به کنسل کم دلته به راسم ورته وبلیکم څه شي شو مې ولیکئ اوس دا به راسو اندازې به یو څه اندازه ور غټ کړو چې پکښې ولیکو موږ څه شي دلته به ولیکم نمبر 1 او دلته به راسم وبلیکم څه شي نمبر 2 او په دې کې به ولیکم څه شي ریزلټ اوس به راسم پر دې باندې به راسته کلیک وکړم اوس که چیرې موږ فورم بند کړو زه دا بندوم دا یس کوم دلته ورته لیکم د چش په نامه د کلکولیټر په نامه یو دغه موږ جوړ کړي فورم کلکولیټر که راخلاص کړم فقط دلته به ور انټري کړو او لاندې به ور انټري کړو او لاندې موږ انټري کوو خو جمع شی نسو کولی ځکه فورم بټن ته مې دغه نه دی جوړ کړی کوډ نه دی کړی بیا به پر فورم ډیزاین باندې کلیک وکړو پر بټن باندې به راسته کلیک وکړو بیلډر ایونټ ته به راسو کوډ بیلډر ته به راسو په دې ځای کې به دا وکې کړو چې وکې مې کوي دا یو پرایویټ ساب کمانډ وکلیک کله چې دا کلیک سي ته به څه کوې زه به ورته وایم کله چې کلیک سو ته به راولاړ سي ټکس 3 به مساویه کې په څه شي مساویه به کې په څه شي والیو ټکس 1 دا به بند کې کوس دلته به ورته ولیکې چې د جمع عملیه به ورکړي د جمع عملیه بیا به ورته ولیکې وال ټکس څه شي ټکس 2 بیا به قوس بند کې او انټر وکړي کنټرول ډبلیو به ووایه دا به بند کې کله چې بند کړي دا به هم بند کړي اوس به راسي فورم به بند کړي دا به یس کړي را به سي پر کلکولیټر باندې به کلیک وکړي دلته به 1 2 جمع 2 را به سي پر شو باندې به کلیک وکړي 2 جمع 3 به څو سي 15 به سي ګوره 2 جمع 3 15 سو اوس نو موږ یو شی بل لرو که چیرې 22 جمع 8 کو بیا راسو چې څه شي کو پر شو کلیک وکړو دا به 30 سي یعنی د جمع عملیه کلکولیټر مې جوړ کړي یوازې د جمع عملیه سو بیرته موږ دا بند کړو زه غواړم چې داسې شی دې جوړ سي ګوره په دې ځای کې که د جمع عملیه ورکول سوه که د منفي عملیه ورکول سوه که د ضرب عملیه ورکول سوه دلته به یو بل ټکس باکس جوړ کړو چې په هغه ځای کې د عملیې اپریټور موږ ورکړو لاندې نتیجه غلطه راباسي ګوره بیا به راسو څه به وکړو دا به کلوز کړو دلته به راسو پر دې به کلیک وکړو ډیزاین ته به راسو کله چې ډیزاین ته رالو ډیزاین کې به یو شی دلته بل ور اضافه کړو عرض که زه راځم کنټرول سی کنټرول وی دا د یو نور اضافه کړي را به سم په دې ځای کې به ورته ولیکم دا د ریزلټ ټاب به ولیکم ریزلټ ټاب به ورته ولیکم چې اوپریټور څه شي اوپریټور به سي او لاندې به مې څه شي ریزلټ اوس به راسو پر شو باندې به راسته کلیک وکړو دلته به کوډ بیلډر ته راسو دا به خراب کړو اوس به څه وکړو لاندې به ورته ولیکو اف کچیري ټکس څه شي یو ځل به نوم ورکړو ودغه ته اوپریټور ته اوپریټور مې ټکس 3 سو او دا مې ټکس 2 دی دا مې ټکس 3 دی او دا مې ټکس 8 دی دا به ټکس 4 کړو
اوس به راسو پر دې باندې ورسته کلیک وکړو کولډ بیلډر ته به راسو په دې ځای کې ورته ولیکو که چیرې ټکس 3 مساوي په چی سره سو په دلته به ډبل کوټیشن ورک سو مساوي په جمع سو بیا به ورته ولیکې چې دین انټر وکړه لاندې به ورته ولیکې چې نو ټکس څلور مې راواخه ټکس څلور مې راواخه جمع که په وال ټکس څه شي ټکسټ وال ټکس یو جمع وال ټکس قوس خلاص کا ټکسټ دوه څه شي ټکسټ دوه دا به دا کار وکړه ګوره دا د جمع لپاره موږ جوړ کړي که چیرې ټکس 3 کې جمع موږ ولیکو نو به ټکس څلور راولاړ سي یو به جمع دوه کړي او بیا به ورته ولیکو چې اف که چیرې ټکسټ چې اف که چیرې ټکسټ څلور مساوي سو په چی سره مساوي سو په منفي علامه سره نو بیا څه وکړه دین راولاړ سه ټکس 3 ټکس څلور که ټکس 3 دلته ټکس څلور دی او دلته به ټکس 3 کو نو ټکس څلور مساوي که په وال قوس خلاص که ټکس یو جمع دلته منفي ټکس یو څخه څه شي وکړه وال ټکسټ قوس خلاص که ټکسټ دوه او قوس بیرته بند که بیا انټر کړه بیا لاندې ورته ولیکه اف که چیرې ټکسټ 3 مساوي سو په چی سره په ضرب سره دین بیا څه وکړه ټکسټ څلور مې مساوي که په وال قوس خلاص که ټکس یو قوس بند که ضرب وال یعنې والیو ټکسټ څه شي ټکس دوه قوس په بند کې انټر وکړي بیا ورته ولیکئ چې اف که چیرې ټکس درې مې مساوي سو په تقسیم علامه باندې او بیا نو دین دا شی وکړه ټکس څلور بیا راواخه مساوي که په چی سره مساوي که په ول قوس په خلاص کې ټکسټ یو راواخه تقسیم یې که پر چیش باندې تقسیم پر ټکسټ وال ټکس څه شي ټکس دوه قوس په بند او بلاندې به ورته ولیکئ چې end f دا به بند کړه کله چې دې بند کړي دا به بند کړي اوس به راسئ کنټرول ډبلیو به ووایي دا به یس کړي چې یس دې کړي بیا به راسئ کلکولیټر به راخلاص کړي کله چې مې راخلاص کړي په دې ځای کې به ولیکئ چې شي 23 او لاندې به ورته ولیکئ چې 23 او لاندې به ورته ولیکئ چې د جمع عملیه را به شو وکړي block f without end f خو مې ایرر یې همدا دی چې موږ مولټیپل اف کار کړی دی چې مولټیپل اف نو د مولټیپل اف دپاره باید موږ د هر اف سره ایلز اف کار کوو چې ایلز اف دلته هم باید راسو چې کار کوو ایلز اف دلته هم باید راسو ایلز اف کار کوو ځکه دې ته مولټیپل اف ویل کېږي اوس دا کنټرول ډبلیو که دا هم بند که راسه څلور دېرش او راسه های مه لیکه بلکې څلور دېرش ولیکه دا ولې های راځي درو دېرش یې که فرض که دېرش یې که راسه دلته علامه د چش ورکه علامه د ضرب ورکه را به څه چش بسي شو باندې شپږ سوه نوي کېږي فرض که راسې دلته ولیکې درې جمع ضرب درې راسې دلته اوس پر دې کلیک وکړې درې ضرب درې نه کېږي او که راسې چیرې پر دې ځای باندې دوه ورکړې یا لس ورکړې راسې دلته څو ورکړې دوه ورکړې راسې دلته د تقسیم عملیه ورکړې او راسې پر شو کلیک وکړې دا به موږ ته څو راوړي 15 به راوړي مګر که چیرې د جمع عملیه ورکړو او پر دې ځای کلیک وکړو راسو دا وکړو بیا موږ ته نه راوړي ځکه دا هغه فورم دی چې موږ اول ځل د جمع دپاره دا جوړ کړي خو هغه جمع اوس بېرته موږ ایډیټ کې وکړي د جمع عملیه هلته نه اجرا کوي که موږ جلا فورم جوړ کړی وای بیا د جمع عملیه دلته جوړول ځکه اول ځل موږ هغه ټکسونه د چیز دپاره جوړ کړل د جمع دپاره مې جوړ کړل دا اوس موږ یو ساده ماشین حساب جوړېدل چې هغه په هغه کې د جمع عملیه د
منفي عملیه همدارنګه د تقسیم عملیه موږ اجرا کړلې تر څو په مایکروسافټ اکسس کې موږ ته همدغه عملیې اجرا سي. څلور عملیې دي: جمع، منفي، تقسیم. او یا دانه موږ بل هم کې جوړولی سو چې هغه بیا د چیش په نامه ده، د ظرف په نامه ده. چیش په نامه د ظرف. که چیرې راسو هغه څنګه جوړیږي، پر دې رسته کلیک وکړو، بیا راسو ډیزاین ته. د ډیزاین څخه پر دې رسته کلیک کوو، کوډ بیلډر ته راځو. فقط په دې ځای کې ورته لیکو چې شي ایلزف که چیرې ټکس 3 مې مساوي سو په چی سره فدا علامه. دې ته بیا کومه علامه ویل کېږي؟ د توان. دین بیا څه وکړه، راسه ورته ولیکه ټکس 1 ټکس 4 مې مساوي که په چی سره په وال د قوس خلاص که ټکسټ یو قوس بند که راسه ولیکه دغه علامه ورکړه. بیا وال قوس خلاص که ټکس 2 که او قوس بند که دا شی ولیکه. اوس که موږ چیرې دا بند کو پر دې باندې دغه کنټرول ډبلیو کلکولیټر خلاص کو، په دې ځای کې ولیکو چې 2 په توان د 2 د هغه شی به ورکړو. را به پر شو به کلیک وکړو 4 به سي. یا ورته لیکو چې 3 په توان د 3 را به پر شو به کلیک وکړو 28 به سي. دا مې د توان عملیه لپاره سو. اوس نو دلته باید زه یوه بټن بله جوړه کړم د چیش په نامه باندې، د کلیر په نامه، چې دلته دا موږ ته بیرته پاک. بیا به راسئ پر کالکولیټر ډیزاین باندې به کلیک وکړئ. دلته به پر دې باندې کلیک وکړئ، بیلډر ته به راسئ. د بیلډر څخه به چیرې ولیکو موږ کوډ بیلډر ته به راسو. وبخښئ، اول باید موږ څه وکړو؟ بټن جوړه کړو. که چیرې دا څه دې خواته کړو او دلته راسو یوه دانه بټن د چیش په نامه د کلیر په نامه جوړه کړو. دا به کنسل کړو او را به سو اندازه لوړه وکړو. دلته به ورته ولیکو چې شي کلیر چې مې دلته ولیکئ، پر دې به ډبل کلیک رسته کلیک وکړئ، کوډ بیلډر ته به راسئ، کوډ بیلډر باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې به ورته ولیکئ چې شي کله چې دا کلیک سي نو ټکس 1 مساوي که په خالي باندې، او بیا راسه ټکس 2 مساوي که په خالي باندې، بیا راسه ټکس 3 مساوي که په خالي باندې، او بیا راسه ټکس 4 موږ لرو، ټکس 4 مساوي که په خالي باندې، او کنټرول ډبلیو دا بند که. اوس راسه دام بند که، دام بند که. اوس راسه پر دغه باندې کلیک وکړه. دلته موږ څه لرو؟ 23 جمع 23 را به سو فرض که منفي کویه. څه کوو؟ منفي کویه. را به پر شو باندې به کلیک وکړي، دا صفر پاتېږي. کلیر چې کلیر دې کړل خو بېرته به راځي په دې ځای کې به کلیک کوي، د دې لپاره چې د دې کلیک څخه ځان خلاص کړي. یعنې ته کله چې پر کلیر کلیک وکړې مستقیم چیرې ولاړ سې، مستقیم بېرته ټکس ته راسي. بیا به دا بند کې را به سې پر دې باندې به کلیک رسته کلیک وکړې، ډیزاین ته به راسې، پر دې باندې به بیا رسته کلیک وکړې، بیلډر ته به راسې، کوډ بیلډر ته. په دې ځای کې به ورته ولیکې چې ټکسټ 1 مساوي که په سیټ چې شي مساوي که په مساوي که وایم وبخښئ په ډاټ سیټ پاکوس باندې، سیټ پاکوس. کنټرول ډبلیو به کړي، دا به بند کړي، دا به بند کړي، دا به بند کړي. را به سې کلکولیټر به راخلاص کړي. اوس په دې کې زه لیکم 12 جمع 12 فرض کړه دلته د جمع عملیه ورکوم. را به سم پر شو باندې به کلیک وکړم، د خالي 12 راځي ځکه د جمع عملیه سمه نه ده پکې سیټ سوی. اوس که پر کلیر موږ کلیک وکړو مستقیم په هغه ټاپ کې ولاړ یو. لاس منفي 2 دلته به منفي عملیه ورکړو، را به شو به یې کړو، دلته به 8 راته پاتې. کلیر یې کړه بېرته په دې ځای کې راغلی. دا اوس موږ د څه شي د یو ماشین حساب جوړول په مایکروسافټ اکسس کې 4 سره عملیې موږ ته اجرا کوي، لکه جمع، منفي، تقسیم او توان. تر راتلونکي درسه مې پر الله سپارم. مخته مو ښه. الله مو مل شه.